احمد مسعود وای نن می خوب پر حقیقت بدل شو. سهار وختي و اسمان لا نیم تیاره او د لمر وړانګې لا په بشپړ ډول نه وي خپرې شوي. فضا کې یو ډول چوپتیا وه، داسې چوپتیا چې انسان ته د فکر کولو فرصت ورکوي. احمد مسعود له خوبه راویښ شو، خو په زړه یې داسې احساس و لکه دا ورځ به له نورو ورځو بیله وي. کله چې تلیفون ته لاس کړ نو څو د لاسه وتلي زنګونه یې ولیدل، ټول له یو افغان نمبر څخه وو. دا ورته لږ عجیبه ښکاره شوه. هغه لږ تم شو، بیا یې پریکړه وکړه چې بیرته زنګ ووهي. کله چې اړیکه ټینګه شوه له بلې خوا یو ارام خو باوقاره غږ واورېدل شو. السلام علیکم، زه ملا محمد یعقوب مجاهد یم. د دې خبرې اورېدو سره فضا لا جدي شوه. د خبرو پیل په ساده احوال پوښتنې وشو، خو ډېر ژر یې بڼه بدله کړه. د طالبان دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد په داسې انداز خبرې وکړې چې د مسؤلیت احساس پکې څرګند و. وطن زموږ ټولو کور دی، دا خاوره له موږ هر یو نه یو څه غواړي. راشه افغانستان ته او د هېواد په آبادولو کې راسره برخه واخله. دا خبرې د احمد مسعود لپاره یو عادي پیغام نه و، دا هغه څه و چې شاید ډېر ځله په ذهن کې انځور کړي وو. یو داسې حالت چې پکې د اختلافاتو پر ځای د یووالي خبرې وشوې. هغه د څو شیبو لپاره چوپ پاتې شو، لکه چې د دې وړاندیز وزن یې حس کاوه. د هغه ذهن کې ډېرې پوښتنې راګرځېدلې. آیا رښتیا هم وخت بدل شوی؟ آیا دا د نوي فصل پیل کېدلی شي؟ آیا افغانان کولی شي یو ځل بیا د ګډ هدف لپاره سره راټول شي؟ هغه په ارام غږ وویل، که دا خبرې رښتینې وي او که نیت د افغانستان د ښه راتلونکي لپاره وي نو دا یو مهم فرصت دی. زموږ خلک نور له ستونزو ستړي شوي، هغوی بدلون غواړي. د خبرو په دوام کې دواړو لورو د هېواد د حالاتو، د خلکو د ستونزو او د راتلونکي په اړه خبرې وکړې. د تعلیم، اقتصاد، امنیت او د ځوانانو د راتلونکي موضوعات یاد شول. دا خبرې یوازې سیاسي نه وي بلکې د یو ملت د هیلو انعکاس و. ملا محمد یعقوب زیاته کړه، موږ باید داسې افغانستان جوړ کړو چې هر افغان پکې ځان خوندي او باعزته احساس کړي. دا کار یوازې د یو کس نه بلکې د ټولو ګډې هڅې ته اړتیا لري. په همدې وخت کې د سهار رڼا بشپړه شوه، لکه چې طبیعت هم د دې خبرو سره همغږی شوی وي. احمد مسعود تلیفون بند کړ، خو د دې مکالمې اغېز لا هم د هغه په فکر کې پاتې و. هغه له ځان سره وویل، شاید دا هغه شیبه وي چې موږ یې کلونه انتظار کوو. شاید دا همغه خوب وي چې نن حقیقت ته نږدې شوی وي. افغانستان یوازې هغه وخت بدلیدلی شي چې د دې خاورې خلک او مشران د اختلافاتو پر ځای د یووالي لاره خپله کړي او د راتلونکي لپاره په ګډه کار وکړي. په پای کې دا جمله د دې کیسې روح بیانوي. کله چې نیتونه سره یو شي نو لارې په خپله پیدا کیږي او خوبونه ورو ورو حقیقت ته نږدې کیږي. د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.